آیا راتلونکې اونۍ به دنیا ختمیږي؟ په امریکا کې ځینې تش په ناموس طور پیژندونکي او ساینسپوهان دا ادعا لري چې د مایا کلنډر یا کلیز له مخې به نړۍ د روانې میاشتې په 21مه نیټه ختمه شي. د امریکا ویبپاڼې د سن د راپور په وینا د مایا کلتور د یو پاتې شوي کلنډر یا کلیز له مخې 8 کاله مخکې دا ادعا شوې وه چې نړۍ به د 2012 کال د دسمبر په 21مه نیټه ختمه شي، خو دوی وایي چې دا 2012 نه و بلکې د 2020 کال و او راتلونکې اونۍ به یعنی د جون په 21مه نیټه به د نړۍ وروستۍ ورځ وي او له هغه وروسته به هر څه پای ومومي. د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په ټویټر رسنیو کې د نړۍ د پای وړاندوینې ډېرې په چټکۍ سره خپریږي. دغه تش په نوم ستور پیژندونکي او ساینسپوهان د جارجن جولن او مایا کلتور د کلیز له څېړنې وروسته دا پایله ترلاسه کړې چې د نړۍ د پای ورځ 2020 کال د جون 21مه نیټه ده. هغه کسان چې په دې نظریه یقین لري وایي چې 2012 کال چې د دسمبر په 21مه نیټه د نړۍ د پای ادعا سمه وه، ځکه په مایا کلیز کې د 2012 کال په اصل کې په عیسوي کلنډر کې 2020 کال راځي. همداراز د مایا کلنډر د 21 دسمبر نیټه بیا د عیسوي کلیز د 21 جون نیټه راځي. نو په دې حساب سره د مایا کلنډر د 2012 کال ادعا سمه ده او اوس چې د عیسوي 2020 کال دی د مایا کلنډر 2012 کال دی. د مایا کلتور په امریکا کې یو پخوانی کلتور جوړ شوی و چې په ډېرو هیوادونو کې تر پاچاهۍ وروسته پای ته ورسېدو. په 2012 کال کې د دغه کلتور منونکو اوازه خپره کړې وه چې نړۍ به پای ومومي او ډېرو خلکو په دې هر څه یقین هم کولو، خو نړۍ ختمه نه شوه. همداراز سږ کال یو ځل بیا همدا ادعاوې له دې امله ډېرې شوې دي چې کرونا وایرس ټوله نړۍ په ټپه درولې ده او د مایا کلتور منونکو ته یو ځل بیا دا چانس په لاس ورغلی ده چې خلکو کې د نړۍ ختمېدو ویره خپره کړي. خو موږ الحمدلله مسلمانان یو او په داسې هیڅ شی هم یقین نه لرو او نه یې باید ولرو. موږ په الله تعالی یقین لرو او که هر کله الله تعالی وغوښتل نو هغه به د دنیا آخري ورځ وي.